د کورنیو چارو وزارت د دفتر لوی رئیس په کاج روزنیز مرکز باندې د برید د قربانیانو له کورنیو سره لیدنه وکړه او د کورنیو چارو وزارت د سرپرست وزیر د خواشینۍ او غمشریکۍ پیغام یې له دوی سره شریک کړ. د کورنیو چارو وزارت د دفتر لوی رئیس الحاج پاسوال مولوي زین الله عابر تېره ورځ د کاج روزنیز مرکز د شهیدانو او ټپیانو کورنیو ته د ښاغلي الحاج خلیفه سراج الدین حقاني د ډاډګیرنې او خواشینۍ پیغام ورساوه. ویل دښمن اوس د امنیتي ځواکونو پر وړاندې د مقابلې توان له لاسه ورکړی او په داسې کرغېړنه کړنو غواړي چې د اسلامي امت ترمنځ فاصلې رامنځته کړي چې خپل دې ارمان ته به ونه رسیږي. ګرانو هیوادوالو، دغه کوم غم واقعه چې شوي دو په دې کې مونږ خصوصا د کورنیو چارو محترم وزیر صاحب الحاج خلیفه سراج الدین حقاني هغه د تاسو سره ځان په دې غم کې شریک بولي. تاسو ته یې د تعزیت پیغام را لېږلی دی. د کورنیو چارو رهبري چې کومه ده په دې غم کې د تاسو سره خپل ځانونه شریک بولي. د افغانستان اسلامي امارت عمومي قیادت په دې غم کې د تاسو سره ځانونه شریک بولي. خداوند متعال دی بیا داسې وحشتناکې واقعې نه پیښوي. انشاء الله تعالی موږ امنیتي ځواکونه دې ته بیدار دي. هغه دغې مرحلې ته رسېدلی دی چې په نظامي ډګر کې زموږ تاسو د نظامیانو هغې سره د مقابلې توان نه لري. په ډېر بېرحمانه سره، په ډېر وحشت سره، په ډېره د دین اسلام د نخبرۍ سره مونږ ګران هغه مظلوم بېګناه هیوادوال هغو په وژنو باندې لاس پورې کړی دی. په اخر کې بیا تاسو ته وایو چې په دې غم کې موږ در سره شریک یو. هغه کورنۍ چې په هغه کې خپل ماشومان د لاسه ورکړي دي هغو ته تسلیت وړاندې کوو. هغه زخمیان چې په دې پیښه کې زخمیان شوي دي د خداوند متعال څخه هغو ته د شفای عاجلې غوښتنه کوو. الله د شفا ور نصیب کړي. وروسته د افغانستان د اسلامي امارت د اقتصاد وزارت مرستیال ډاکټر عبداللطیف نظري هم خبرې وکړې او د کورنیو چارو وزارت له رهبرۍ یې مننه وکړه چې په دغه ستر غم کې له دوی سره شریک شول. یک بار دیگه این حادثه دلخراش به تمام مردم افغانستان به خصوص به خانواده های معظم شهدا تسلیت عرض میکنم. برای شهدا بهشت برین و برای زخمی ها شفای عاجل و برای خانواده های معظم شهدا صبر از خداوند استدعا دارم. امیدوار هستم که بیداری و هوشیاری و اتحاد و یکرنگی و یک پارچگی ما توطئه دشمنان افغانستان را برای همیشه ناکام بسازه. و یک بار دیگر تشکر میکنم از بزرگان امارت اسلامی و عزیزانی که از وزارت داخله به خصوص رئیس محترم دفتر وزیر صاحب داخله تشریف آوردن و در واقع غم شریکی کردن و مردم افغانستان همیشه متحد باقی خواهد ماند. زنده باد افغانستان، پایدار باد اتحاد و همدلی و یکرنگی مردم افغانستان. د کابل امنیه قماندان مرستیال مولوي ابراهیم هم د شهیدانو او ټپیانو کورنیو ته د ډاډګیرنې پیغام رسولو ترڅنګ وویل موږ او تاسې ټول ګډ او یو دښمن لرو او پرته له قوم، سمت او مذهب څخه پر موږ او تاسې باندې بریدونه کوي خو خپلو شومو موخو ته به ونه رسیږي. د له ولسونو وغوښتل چې د خپلو امنیتي ځواکونو سره پوره همکاري وکړي ترڅو د داسې غیر انساني کړنو مخه ونیول شي. دا عاملین، دا قاتلین، دا وحشي ځناوران، دا مجرمین، دا هغه انسانان دي چې یو مذهب نه پیژني، بشریت نه پیژني، انسانیت نه پیژني، چې څه په لاس ورسي هغه کوي. او د دې څه دا معلومیږي چې موږ تاسې ټول د دې هدف یو. په دې کې دا تفرقه نشته چې دا اهل تسنن او دا اهل تشیع دي. مطلق چې مسلمان وي لا اله الا الله محمد رسول الله وایي هغه د دې دشمن دی، هغه د دې هدف دی، هغه د دې دپاره مهم دی چې په قتل یې ورسوي. نو ځکه زموږ داسې معصوم انسانان، داسې انسانان چې هغه زموږ د راتلونکي دپاره رڼا راوړي، هغه زموږ راتلونکي د کامیابۍ و طرف ته بیایي، دوی د ځان دپاره هدف ګرځوي. هغه شهیدان، هغه مسلمانان چې دلته په شهادت رسېدلي دي الله رب العالمین دی ودی ته جنت الفردوس ور نصیب کړي. او هغه مؤمنان چې دلته په زخمی حالت کې دي او په دردونو کې دي
د هغو دپاره شفای عاجله کامل رب ذوالجلال جل وعلا شانه څخه غواړو او هغه مؤمنان چې په دې پیښه باندې دردېدلي هغو ته جمیل صبر غواړو. د کورنۍ چارو وزارت د دفتر لوی رئیس د ښاغلي خلیفه صاحب حفظه الله له لوري یو اندازه نغدې پیسې هم د شهیدانو او ټپیانو کورنۍ ته د دوی د مداوا او ستونزو د حل په موخه وسپارلې. په پای کې د شهیدانو او ټپیانو د کورنیو په استازیتوب یو تن خبرې وکړې او د کورنۍ چارو وزارت له مشرتابه یې مننه وکړه چې له دوی سره یې مرسته او غم شریکي وکړه او ډاډ یې څرګند کړ چې په ټول توان به د خپل امنیتي ځواکونو سره همکاره پاتې شي. در این قسمت باید توجه دوستان را بخواهیم که در قسمت تامین امنیت مردم هست در خدمتشان، در هیچ وقت دریغ نکردن. این همکاری مردم در همه سانحه بوده. نمونه مثال همون ایام محرم است، همین حادثه خونین روز جمعه است که من در صحنه بودم و همین جامعه صاحب ابوذر اینا بودن، چه استخبارات چه پلیس، این مردم از هیچ نوع همکاری خود دریغ نکردن.